अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टोलो मलगरो ته د اختر مبارکي زما له طرفه، ټولو مسافرو ته، ټولو وطنوالو ته، ټولو مینوالو ته چې څوک هر ځای وي هغوی ته د زما له طرفه ډېر ډېر اختر مبارک وي. ولې چې زبرګې روژې ووتې د اختر میاشت ته، لن که زه بیمار یم خبرې را باندې ډاکټر مکمل بندي کړي دي، خو د هغې د پاسه هم مونږ وی چې راشه خپل مینوال دی چې د اختر مبارکي ورکړو. ډېرو خلکو میسیجونه کړي دي، ټولو چې چا هم میسیج کړی دی، که چا کړی دی که چا نه دی کړی، خو چې زما د کلمې رور دی مسلمان دی، زما له طرفه دی ورته ورکوټې اختر ډېر ډېر مبارک وي. ولې چې اختر داسې دی چې دا الله پاک یو خوشحالي په کال کې کېښې ده، په کال کې دا خوشحالي الله پاک کېښې ده چې کله انسان روژې ونیسي په خیر خیریت باندې، نو بیا پسې الله پاک اختر راولي. دا د خوشحالۍ یو مقام د خوشحالۍ ورځي الله دې وکړي چې دا ورځ ډېره ښکلې ومانځلی شي او ډېره ښکلې وستایلی شي. حالن کې احتیاط هم پکې ډېر زیات وکړئ. زه بېګا په خپل هسپتال ته راغلی وم، یو موټر سایکل والی راوړو د 19 کالو وفات شو، نو باید هغه خو لاړ، خو لکه د کور خلکو ته یې ډېر لوی غم پرېښو. نو د ځان د دغې نه وساتئ وروره، خپلو بچو ته، خپلو وروڼو ته، خپلو خپلوانو ملګرو یارانو دوستانو ته ووایئ چې که په اختر کې چکر هم وکړي خو چې د سپیډ شوق ونه کړي، بل وبا ده، لږ احتیاط هم پکار دی. زه په خپل هم زما طبیعت ناسازه دی، زما د مرۍ زخم دی، خبرې را باندې ډاکټر صاحب بندي کړي دي چې خبرې به نه کوي، خو دا مهال په خپله په پلی کې یم چې خلک څه وایي که نه چې د مجبورۍ مېرمن د واخلم، سړی به ستړی وي، د بل زړه به ساتي نه. نو راغلي وو پلی ته، دلته خو زمونږ بس د نوکرۍ ځای دی، اوس روان شوم کلي ته. نو انشاءالله دوا کوئ، دوا به درته کوو. اسرار را سره ناست دی. اسراره دوا سلام وکړه که نه د کافر شیه ته به ویې که لړمانانو چې چلې دوا سلام چې دی به دا د ټولو د درې ونو دی کنه. ښه ملګرو، بله خبره چې د مسافرو په غم باندې هم شریک یو او د افغانستان په غم هم شریک یو، ولې چې هلته هم یو څو ورځې مخکې چې کومې واقعیاګانې وشوې نو په هغې باندې هم ډېر خفه یو. زړه خوشحالي نه مني چې په اختر کې سړی خوشحالي وکړي، خو د اختر ورځ د خوشحالۍ پیدا ده. نو بیا هم انسان دی ځان به لږ هغه د چا خبره چې سینګار به کوې. او بل خبره دا ده چې د مسافرو په غم ځکه شریک یو چې د مسافرو اختر ډېر ګران وي، ډېر ډېر زیات ګران وي. مونږ دارې منځونه کړي دي، یو خوا چکر بل خوا چکر، یو خوا لاړ شو بل خوا لاړ شو، خو هغوی چې کم دی نو غریبانان به اوس هم په دیرو کې پراته وي، په دیرو کې به ملاس وي. نو د ویډیو مقصد مې دغه و، ډېر ټایم بعد مې لایف ویډیو وکړله، خو دوا راته کوئ، زه په خپله هم صحت مې ناسازه دی او د اختر مبارکي مې منظوره کړئ. او دا ټایم محال کې پلی کې یو په عزت خان چوک کې. عزت خان زمونږ یو ډېر ښه ملګری دی، په عمان مسقط کې زندګي کوي او د هغه په نوم باندې په پلی کې دغه چوک دی، د هغه په خپل نوم باندې دی. موټروی د انټرچینج چې څنګه راکوشي عزت خانه تا ته د یاره سپیشل اختر مبارک نه لایف خو د ټولو مینوالو دپاره راغلي یو، خو لکه مطلب عزت خان ګیله یې وکړه بیا سپیشل پکې هغه دپاره دا عزت خان چوک دی، دا راته ښایو تاویږم ترې عزت خان دړه لپاره. ښه دا دی شو عزت خان چوک، دا عزت خان چوک دی پلی عزت خان چوک. یو ګول دایره ته ورته بله یو چکر ته ورته وامه چې بیا خوشحاله وي. دا زمونږ د ملا کنډلیز جوانان ولاړ دي په دې اختر په خوشحالو باندې. سلامونه الطاف دی الطافه خیر دی، اختر دی مبارک شه. خیر دی په لایف ویډیو کې مکال درته کوم بیا. اوکې دا هغه جوانان چې د وطن د دې خاورې دپاره د اختر خوشحالۍ یې ټولې دغه کړي دي او د اختر د خوشحالو نه ځان نامحرومه کړی دی، خو بیا هم د دغې خبرې دپاره دلته ولاړ دي چې مطلب
د دې وطن د حفاظت د امن دپاره او د عزت خان چوک نه مې یو چکر وو دا پکې بل چکر شو دا عزت خان چوک دی پلی چې ډېر نر سړی دی ډېر ایماندار او دا عزت خان چوک نو ډېره مننه د ټولو ملګرو د دومره وخت راکولو د مینې د راکولو سلامونه مې منظور کړئ وروره او الله مو روغ لره خټکه خیر دی او نیسه सिकंदर दे यार स्पेशल था तो मुबारक की टोटो अलग अख्तर दी मुबारक से सिकंदरा ملګرو بس لاړو ملګرو سره ملاقات وشو